د 15 کالو تنکۍ پیغله او د 80 کالو تورپوستی بوډا ولې د تنکۍ پیغلې سره په داسې ظلم او زیاتي زور او زنا وکړه. سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې ښه په وخت او په خوند سره وکتلی شئ. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې کیسه او په دې پند باندې ځان پوه کړئ چې په راتلونکي خپل ژوند کې او په خپل راتلونکي لمسیانو او یا هم د نورو خلکو په ژوند کې داسې کوم کار ونه کړئ. د هند د حیدرآباد په اسراباد کلي کې دغه واقعه شوې چې یو بوډا سړي په یوه 15 کلنه پیغله باندې ولې داسې ظلم او زیاتی کړی. د ظلم او زیاتي پیښې لامل دا و چې په یو کلي کې بوډۍ، نیا او یوه لمسۍ اوسېده چې ټول کور یې په یوه ډمکک کې د لاسه ورکړی و. په کور کې یوه نیا او یوه لمسۍ پاتې شوې وه چې ډېره خواره او عاجزه وه. نه یې نیا چاته لاس وړلی شو او نه یې لمسۍ چاته لاس نیولی شو ترڅو خپل ژوند پرې مخکې بوځي. خو یوه ورځ یې نیا تر ډېر حده پورې مریضه شوه چې داسې تر مرګ حله پورې ورسېده. مسۍ یې نور هېڅ هم نشو کولی، خو دومره هوښیاره او چالاکه وه چې یو څه یې باید کړي وای. د دې لپاره چې نیا سره کومک وکړي، د یو مالداره او خټک سړي څخه یې غوښتنه وکړه ترڅو کومک ورسره وکړي. خټک هم د دې د جنۍ د غوښتنې پر لحاظ د دې ښایست او ښکلا ته وکتل، خو د سمدستي یې د دې د غوښتنې منلو خبر وکړه. خو شرط یې کېښود چې زه ستا هره غوښتنه او هر امر منم، خو ته به زما یو خبر منې. جنۍ هم حیرانه شوه او ویې ویل چې ولې نه، خو دا سوچ یې لومړی په ذهن کې وکړ ځان سره چې زه باید خپله نیا روغه او سالمه وساتم. د سپین ږیري هغه 80 کلن سړي خبره یې ومنله او هغه سپین ږیري هم د خولې څخه یو دم دا خبر ووته چې باید ته له ما سره واده او نکاح وکړې. جنۍ هم حیرانه شوه او دې خبرې ته یې ډېر سوچ وکړ. ویې ویل زما یو ژوند دی او ژوند کې مې یوه نیا ده، باید زه مې نیا حتما د صحت په لورې بوځم ترڅو د دې تکلیف څخه یې وباسم. جنۍ هم د څو دقیقو په سوچ سره وروسته دغه سپین ږیري 80 کلن ته جواب ورکړ چې ولې نه، زه اماده یم ترڅو د نیا ژوند مې وژغورم او دا کار زه د خپلې نیا لپاره کوم. بوډا هم جب ته لاس کړ او یو لک هندۍ کلدارې ورکړې ترڅو د خپلې نیا علاج پرې وکړي. د نیا علاج سره سره چې کله یو میاشت تېره شوه، بوډا سپین ږیری د دې زړې ښځې کور ته ورغی او غوښتنه یې ترې وکړه ترڅو د دې لمسۍ سره نکاح وکړي. چې نیا یې روغه جوړه ولیدله، د سپین ږیري په وجود کې او په بدن کې هېڅ څه نه وه او نه یې غوښتل ترڅو د رښتیا په شان یا هم په رښتیا د دې جنۍ سره واده وکړي، ځکه دې سپین ږیري د دې جنۍ حقیقت او مینه معلوموله ترڅو د نیا سره دا څومره مینه او محبت لري. چې کله یې خپله نیا د دې جنۍ سره روغه ولیده نو ورته ویې ویل چې ما تا ته هر څه بښلي دي او ستا زما مسۍ او دا مې د نیا په شانتې ده، بلکې دا زما د مور په شانتې هم کیدی شي، ځکه چې ستا غوندې یو وړه لمسۍ داسې کولی شي نو زه باید ولې ونه کړم. نو ګران لیدونکو، د دې ویډیو مطلب دا دی چې هر ټیم کې د خپل مور او پلار عزت دومره زیات وګڼئ او دومره یې قدر وکړئ چې ټوله نړۍ باندې خپل ځان ورکړئ، خو خپله مور او پلار هېڅکله هم له لاسه مه ورکوئ، ځکه دا یو داسې میوه او یو داسې ثمره ده چې هېڅ وخت بېرته هغه ونه او هغه بوټی نه راشین کېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.